حتی تر دی پوری اذا جاء امرنا چکل راغی زمنگ حکم وفارت النور او جوش اوالو تنور قل نحمل فیها نمنگوی سوارکا پدغ کشتے کی من کلن دا ہر قسمہ سارغونا دا ہر قسمہ زند سرونا زوجین اسنین جوڑا دوا دوا و اہلکان او خپل اهلم سوارکا الا من سبقا مگر آغا چی مخکیڑ واندی شوی دی علیه پاغ باندی قول وینا ومن آمنا او چاچی ایمان روڑی اغم پاک سوارکا وما آمن معهو ایمان نو روڑی دا غسرا الا قلیل مگر لگو کنت خلقو وکال ارکبو نووی اغو چی سوارش پیا پدی کشتے کی بسم الله پنوم دا الله مجرها د دې چلیدل و مرساها د دې ودریدل ان ربي بشکا زما رب لغفور بخون کی رحیم رحم کون کی دی وهي تجري بهم نو دا کشته چلیدلا پدې سرا فی موجن پچپو کی کل جبال پشان د غرونو ونادا نوح او آواز کړو نوح علیہ السلام ابنه خپل بچی تا وکانا فی معزل او اغا پیو اڑخ کی ویا بنیا اے زما بچیا ارکب معنا من سر سورشا ولا تکم مع الكافرین او مکی گاد کافرانو سرا قالن وغوی سآوی زردی چی زبا ٹکانو نسم پنابو نسم الى جبل فغر کی یعصمنی من الماء بچ بکی اغما دوبونا قال نووی ورطا نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم نشتا بچ کا انکنن من امر اللہ دا اللہ دا حکم و پیسلینا الا من رحم مگر پچاچ رحم اکیغا وحال بینهم الموجو نو بس پرد شروع دی دوال ترمینزا یو چپا فکانا من المغرقین شو اغا دا غرقی دن کنا سورت ہود آیت نمبر 40 نا تر دا آیت نمبر 43 پوری پدی آیاتونو کی د نوح علیہ السلام واقعا مخی بوزی د نوح علیہ السلام واقعا تر دیزی را رسیدلی وا چی کشتے جوڑا کا کشتے جوڑا کا خلق خندا وکړلا تر دې پوری چې بس وخت رو رسیدو وخت عذاب رو رسیدو الله تبارک وتعالى حکم او فیصله راغا اسمان ته وی په وریدوشا او زمکی ته وی د لاندې نه اوبر او باسا زمکی د لاندې نه اوبر او خلی اسمان د پاس نه چې ګم دینو اوبو راورولی نوح علیہ السلام د پاره نخ مقرر کړل علامت داري چې کله د تنور نه اوبر وتلی نو بیا با کشته تسوریږي باران شروع اوبو درېدلی خو چې کله د تنور نه اوبر روان شولي نو بیا کشته ته د سوریدو حکم د تنور نه څه مراد دی مفسرین ذکر کړی دي چې د تنور نه مراد یا خود الله تبارک وتعالى غضب دی غضب الهی لکه څنګه چې په تنور کې اور بلی دا الله غضب چې وشي بیا په خلکو داسې اور بلی لکه په تنور کې چې بلی بیا داسې لکه خلک چې په تنور کې سوځي دا الله غضب چې کله نازل شي بعضی مفسرین فرمایلی دي چې د تنور نه مراد د ځمکې مخو چې کله د ځمکې په دې مخ باندې اوبه ودرېدلې او اوبو د لاندې نه جوش شروع کړلو غلغلې شروع شولې نو بیا علامت د دې خبرې چې اوس اوبه زیاتېږي کشته ته ورخیږي چا ویلي د دې تنور نه مراد
یو خاص قسم تنور او چا ویلي د دینه مراد د روټو تنور او چا ویلي د دینه د اور د بلولو زیو. د اخیری درې خبرې چې دي خاص قسم تنور د روټو تنور او یا چې کم دینو د تنور نه مراد د اور بلولو زیو کان غری دي ک تنور دي ک چوله ده زکه چې په کوم ځای اور بلیږي هغه ځای کې وبخکته په نسبت د هغه ځای چې په کوم ځای اور نی بل شي نو چې دا غخکته او په غخکته دي د اغینه او بر روانه شولې نو بیا خو بس او کله روټو تنور ته مرادي نو چې دې تنور نه وبروزي تنور کې اور بلی نو بس اور دې مړ شو او د رزق سلسله دې دلته کې پزماکه ختم شوه اوس کشته ته ورخیږي. بیا دا تنور کم ځای بعضی مفسرین فرمایي چې دا په عراق کې کوفه کې یو اړخ او یو کنارې ته بعضی مفسرین فرمایي چې دا د حضرت حوا رضی الله عنها چې د آدم علی السلام بیبي زمونږ استادو د ټولو مشره مور دا د اغي تنورو ای به پیروټه بخولي دا غینه د خپل بچو ته پاتې کېدو نوح علیہ السلام په لسم پوش دا غي بچی دي نوح علیہ السلام ته پاتې شو د دې کور کې او دای په پیروټه بخولي. بعضی وایي چې دا د کوفی د جامع مسجد په دروازه کې یو خاص قسم تنور. بهرحال تنور یو داسې لفظ دی چې په هر ژبه کې ورته تنور وایي. لګ بدلیږي تندور او تنور وغیرہ نور بس پارا ژبه کې تنور عربی کې تنور پارسی کې تنور اردو کې تنور او چې کوم دی پښتو کې تنور نو بس دا هغه لفظ دی او تنور ته نه مراد دی او پارا یپور پورن نه مراد دی جوش وهل. حتی تر دې پوری دا جامرنا چې کله زمنګا حکم راشي وپارت تنور ولامت بیدای چې تنور جوش وي د ترون نو بروانی شي. قلنا نو موږ ورته وی احمل بيها وسوارک چې کم دینو پدې کې بعضی مفسرین فرمایي چې دا د سورول ورس چې وا دا لسم رجب زبرګ میاش ورته خلک دا د رجب لسم تاریخو نو بیا تر د شعبان لسم یو رمضان لسم دوا او شوال لسم دری او زیګیده لسم سلور او ذوالحجه لسم چې کوم دینو 15 او د محرم په لسم تاریخ کېشته او درېدله شپږ میاشتې طوفان جاری په لسم د محرم کېشته او درېدلې ده. الله ورته وی احمل فيها سوارک پدې کې مفسرینو ذکر کړي نوح علیہ السلام ته وی आवाज وکړه چې आवाज وکړل د اسمکه ټول زنده سر راجم شول نو دا خدري چې ته کشته وا پاسنی چت کې انسانانو خطل منځنی چت کې سامانونه کې خودل د خوراک سات ځان سره چې ست تیار ایکې خودل څنګه چې سړی په سفر زی او لاندینی چت ته چې ګمدینو ساروي په قطار کړل او جلالین لیکلی دي چې باباجی ترمنځ شو نوح علیہ السلام او ساروی دی یو قابل خاطر دو قطاره کې ودرېدل نو په خلاص باندې مذکر او په غست اس باندې مؤنث ورچول جوړه به ورتل جوړه به ورمشتل. اعتراض دی چې دومره د دنیا شي ساروی تل زر مخلوقات دي دا ټول مخلوقات د کشته په دې چت کې څنګه راځي جوړه لکه د غوا چې کوم دیرو د میخ او د سنډا جوړه شو د غوا او د غوي جوړه شو د اوخ او د اوخي جوړه شو نو دا خو ډیر شي. جواب مفسرینو کړی دی چې یو خو هغه قسم ساروي هغه قسم زناور چې هغه په اوبو کې اوسېږي او اوبه وجنینا دا غي خو د سورولو ضرورت نو هغه خو بس اوبو کې چې کم دینو لکه میان او چیندخان وغیرہ. دویم هغه قسم حشرات چې هغه انسان ته ضرورت نشتا نجس قسم دي یہ انسان خورینا یا د انسان حفاظت نه کوي نور څه ضرورت نشتا
زنګلونه ور باندې آباد دي نو دا غیم پکې ضرورت نو او هغه قسم ساروي چې هغه د پلار او مور نه پیدا کیږي د ځمکې د ګند او چې کم دی د میل کوچیل لکه سپږې شوي روږې شوي کټمل شول مچان شول ماشي شول نو د دې دا خو دغه شانتي د دې ګند شند نه شو پیدا کیږي نو د دې یم بغیر سرولو ضرورت نو نو دا نو بیا لک پاتې شول اده ضرورت په مقدار باندې بس هغه واغشت چې نسل د انساني سره نسل حیواني باقی پاتې کولو نو قلنا من ورتوی احمل بیا سوارک پدې کې من کلن کې دا تنوین چي دا د عوض د مضافله لري من کل نوع د هر قسم نه زوجین اثنین جوړه او دوا یعنی دوه ته جوړه وي دا اثنین د دې زوجین د پاره د راغلي دي صرف د تاکید په تور باندې ولې چې دوه جوړي مراد شي نو بیا به د اړیو سیس نه سلور مراد دوه جوړي خو سلوري نه بعضی مفسرین ویلي دي چې زوج چې د اطلاق په دوه معنی کیږي زوج کله ویل کیږي دوه سيزونو ته دلته هغه مراد نه لري کله زوج ویل کیږي داس یو سیستا چې داغه د جنس نه بل ملګری وي او دی ورته محتاج لکه مذکر او مؤنث دی یو بل ته محتاج نو مذکر او مؤنث یو بل ته محتاج راځي نو دک شان دو سيزونه چې یو بل ته محتاج شي نو الته په یو باندې اطلاق د زوج کیږي په نر او په ماده په دواړو اطلاق د زوج کیږي لکه خاوند ته زوج وي او ښځه ته زوجه وي نو زوجین نو دلته کې به د زوجین نه مراد شي یعنی داسي سيزونه چې یو بل ته محتاج دي اسنین دو پکې ورواچو دو پکې وروله واهلك او خپل اهل پکې واچوا اهل ټول سوارکا خو الا من سبق کې د اهل نه استثناء دا استثناء چانه دا د نوح عليه السلام د یوی بیبینا او د نوح عليه السلام د یو زوینا د زوینو می کنعان یا یام خودل دي یام حام سام یافس او یام د دنو او یې نوم چې کوم دینو کنعانو او دا دغه مور زویو چې هغه مورم کافر وا چې دا غي ذکر چې کوم دی رستو پاتیشته مسیباره کې اخیری صفه باندې راغلي دي اول ته د لوط علیہ السلام او د نوح علیہ السلام د دواړو د بیبيانو تذکره شوی چې هغه کافرانه وي نو د دې استثناء ته نو کړلا چې من سبق علیه القول چې بچا باندې وینا روان دي شوی دا خبر روان دي شوی معنی دا چې د چا په باره کې فیصله شوی مهر په لګیدلې د جباریت چې دی به کافری اوس دې چرته مسلمان کې دي شي واهلك او خپل اهل پکې سوارکا الا من سبق علیه القول مگر چا باندې چې روان دي شوی دا خبره ومن امن او څوک چې ستا په اهل کې نه دی خو ایمان وروړي دي نو هغه هم پکې سوارکا نو د نوح علیه السلام مور او پلار ایماندار زکه مور او پلار د بصورت نوح کې دعا کړي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات هغه بیت یې مراد هم دغه کیشته و وما آمنا معه او ایمان نور وروړي د نوح علیه السلام سره الا قلیل مگر ډیر لګو خلکو قلیل کې تنوین د قلت د پر لګ او ډیر لګو ځکه نه نیم سو کاله نو چا مفسرینو بحث ذکر کړي زیات نه زیات بحث چا ذکر کړي 80 چا ذکر کړي 72 چا ذکر کړي 73 چا ذکر کړي 70 چا ذکر کړي دي لس او چا ذکر کړي دي وو درې بچي او درې چې کم دینو انګوریان او یو نوح علیہ السلام بخبل دا او چا چې کم دینو دا اخیری شپږ او چا اخیری شپږ ذکر کړي نو بس دا شپږ کول بالکل اخیری دي دا د نوح علیہ السلام سره وقال نوح علیہ السلام په دې آیت کې آداب ذکر کوي د سورلې خاص کر د کشته کې چې کله سړی سوريږي نو دا دعا بوي او بیا مفسرین ذکر کوي چې دا آداب دي د ټولو قسمو چې کوم دي نو سورلو
هر قسمه سورلې باندې چې ته سورېږي نو بسم الله الرحمن الرحیم وایا. په بسم الله سره چې کوم دینو کار شروع کول نو په بسم الله سره سورلې ته سورېدل کشته ته سورېدل دې سره خیر راځي. نو چا دا ذکر کړي چا مفسرینو ذکر کړي دي چې دا پشان د بریک او پشان د سٹارټینګ چې کله به دغه کشته د نوح علی السلام د سٹارټ کولو اراده وا وی به بسم الله چې به وی بسم الله بس سٹارټ بشو روانه بشو چې کله به د ودرولو اراده وا وی به بسم الله بس وبدریدله. ماوردی ذکر کړي تفسیر ماوردی دا خبره ذکر کړي دا سٹارټینګ او د بریک معاملہ وا. خو بیا سوچو کې نن سبا زمنګ د خلکو چا په گاډو په کورونو او چا چې کم دینو په مارکیټونو دکانونو د انبیو د اولیو د نیکانو خلکو نمونه لیکلي د برکت د بارا. وګوره د دنم مخکې چې کم دینو اولیاء تیر شي انبیو آدم علیه السلام او ادریس علیه السلام او شیس علیه السلام دا د نیکانو پیغمبرانو تیر. لیکن بسم الله وی بسم الله خبر ورسې پنوم د الله چا توري جنډي تړلې دي ګاډو ټولو پورې توري جنډي تړلې وي توري کپڑے مپړې دي کې دي چې کوم دي نظر ماتي غړي نظر ماتي الکه نظر ماتي په دغه سيزونو کې نه دي دا ټول شرکی افعال دي لاته چې سکے نظر ماتي دا دي. بسم الله باندې ګاډي تصویریګه بسم الله باندې ګاډي دروازه کولاوه په بسم الله باندې په سیټ کېنا په بسم الله باندې چابي تاوه دا بسم الله بسم الله بسم الله دا عادت جوړ کا. زمونږ د ثوابي استاد وی به ډنډا راوړي سر په نه خو به مونږ ته خو نو بای کې والدی نو هغه بیا وی تاسو وی بسم الله چې دا ډنډا به را پرې خو ته پاله کې نو کې داسې به را پرې خو دله تا وای کده الله سره نو ورځي بسم الله وکړه بسم په خبرو ته نو په بسم الله باندې چې کوم دینو اکل کله به پر املا باندې داسې سړی ته سپېړه را پرې خو نو سم به کیرو خو به ور سره به مخ کې خامخاوي بسم الله او چې چوکه به لاس کوي ته بسم الله اته دا وروي بسم الله چشمه به وخت کې بسم الله چې واپس وچولې بسم الله دا ثواب دې کوټي وسم په نوټون کې زموږ استاد د ډیرو مرګرو استاد لیکلي مولانا زبیر احمد صاحب دا غنوم دی حفظه الله الله حفاظت وکي. وقال اركبوا فيها نو باغ چې کوم نو چې سوارشه فيها پدې کشته کې بسم الله پنوم د الله مجريها مجري دته ماله وي مجريها د دې چلیدل دي و مرساها او د دې ودریدل دي جرا يجري مجري د ضرب صيغه زید چلیدوی په بسم الله دی او زید ودریدوی په بسم الله دی. ارسا یرسی ارسا لنگر ته وی لنگر پیژنې یو خدا ګډیانو ته کوم دی ماشومان لنګري ورولي یو کتا سوري دی وی د سمندر په غاړه چې کشته ودرېږي نو بیا غ کشتو ته داسې ډبلې رسې اچي هغه رسې بیا راوړي او هغه چې کوم دی نو دلته کې یو غاټه چې کوم دی نو د مونږی په شان یو میخي ورته ټکوالي هغه کې چې کوم دی نو اوتړي نو دې ته لنګر اندوس وی لنګر اندوس نو دا لنګر نو ودریدل د دې ودریدل لنګر اندوس کېدل دا په بسم الله او د دې روانېدل په بسم الله. ان ربي بشکا زما رب لغفور رحیم البته بخون کې مهربان دی. وهي تجري نو دا کشته چې کوم نو چلیدل بهم په دې سره یعنی دا خلک پکې سوارو کشته روانه وا فی موجن کل جبال او د غر په شانتي چپو کې روانه وا د غر په شان چپی وی چپی چې راځي کنه چپا ما په سمندر کې لیدلې نو چپا داسې لکه د غر په شان دی را روانه دا خلک ورته سمندر په غاړه باندې ولاړی نو د خلکو د سر د پاسه داسې تیر شي نو وخت به ماته شي نو بیا واپس راځي کته او بده پاندو نه رالاندې شي چپا چې راشي دی پکې راګیر شي چپا داسې لکه د غر په شان راځي سمندر کې او کشته چې کم دی نو چې کله په سمندر په مینس کې کنو دی چپو کې نو ته به چې ووړې دا یا الله خیر او یا الله خیر خبر ورسېلی. ونادى نوح ابنه نو دغه وخت نوح عليه السلام اوس د غرونو په شان چپی دي او کشته پکې دا چپی وای را وای
او روان دي او دلته کې د نوح علیه السلام کنعان زوی یا یام د اغنومو یام یا الف یا میم یام نوم هغه داسې په کناره ولاړو یا په کناره د کشتینا یا په کناره د چپونا یا په کناره د نوح علیه السلام نه یا په کناره د دین د نوح علیه السلام نه د نوح علیه السلام د دین نه په کناره شوی خو نوح علیه السلام ته پته نه وه ولی علم غیب انبیاء علیهم السلام ته نشته انبیاء علیه السلام نه پیږي په کور کې زوی دی کافرو وګوره عذاب کې غرق شو کافرو لیکن نوح علیه السلام ته پته نه ونه چې دا زما زوی کافر دی نوح علیه السلام یې کنه دی په ما مهربانه دی د به کله کله نوح علیه السلام ته ویره بابا جانت اسوسګارې چې د خلکو ته د یو الله په دعوتونه ورکې کینه په آرام دلته کور کې چې کم دی نو ځان له زړه ستړی کو نوح علیه السلام وی کنه دا زما زوی په ما خپه کېږي چې پلار مې زړه ستړی کو او په چا اثر نه کوي اعلان کې د مقصد چې کم دی نو بلو او هغه ته نه بل مقصد ولی انبیاء علیهم السلام سره علم غیب نشته نه پیږي انبیاء علیهم السلام په غیب باندې نو دې ذکر کړل نو فرمایي نوح علیه السلام خپل زوی ته आवाज کولو وکانه په معزل او دی په اړه کې وی یا بنی ارکب معنا اے زما بچیا اے زما بچوړیا بنی دا چې کوم دی بچوړیا د شفقت لفظ دی ارکب معنا من سره سورشه ولا تکم مع الکافرین کافرانو سره ملګری کیږي وګوره چا مفسرینو دلته کې کوم دینو کړي دي لکه مودودی په کې بکواس کړي چا مفسرینو دا خبره کړي دا ویره نوح علیه السلام باندې د بلاروالی شفقت په دری ورته وي اپ غالب شو نو زوی ته आवाज وکړو زکه چې بلار په بچو باندې مهرباني نوی نی چې کم دینو دا غي هلاکت نشي برداشت کولی نو आवाज وکړو وګرنه نوح علیه السلام ته پته و چې د کافر دی نعوذ بالله نه ولی نوح علیه السلام پرون خبره تیر شي و چې نوح علیه السلام چې کافرانو ته خیری کړی چې رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے ربا په مقدس مکه د کافر کور پرېم دی نو چې دې کافرونو ته خو خیری کړی وي نو داسې کېدی شي چې خیری مرته کړی یو بیا چې کوم دی پناه مرته ورکړي هیڅ کله نشي کېدلی انبیاء علیهم السلام د دې خبرې نه پاک انبیاء علیه السلام باندې په دین کې د دین په مقابله کې په هیڅ شي غلبه نه راځي د دین په مقابله انبیاء علیهم السلام سره چې څوک په خوا کې پاتې شوي په هغې نه راځي ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل زوی ته څه وي زوی ورته وی د بدر په جنگ کې زما د توري لاندې ته راغلی وي زما د توري لاندې خو ما باندې د زوی هغه شفقت د پلار غالب شو نو ما درنه توري اوچته کړه خو که رابغولې مو نو سر به درنه پرېږدم نو ابوبکر صدیق ورته وی که زما د توري لاندې ته راغلی نو بیا به داسې نه وه بیا به تا کتلي چې ستا سر به کوم ځای په خبرو سره دی ورته داسې ګپ نه ولګوي ولي عمر رضیالله عنه د قیدیانو په باره کې څه ووي وی ما ته زما ورور راکړي ابوبکر ته د ابوبکر زوی ورکړه او د خپل نه به سر پرېږدو چې ټولې دنیا ته پیغام ورکو چې صحابه د پیغمبر د دین په باب کې او د الله په باب کې د هیڅ شي نه دریغ نه کوي هیڅ شي باندې چې کوم دی بیا نه رامنې کېږي چې کله خبره د دین راشي بیا نه کوي داسې نو دا نو دی غلط لیکلی دي قال نو بس هغه ورته وی ساوي الى جبل زباب پناو نیسم چې کوم دینو په غر کې یاسمونی من الماء ما بچ کې دوبونه دا کلمه د کفر نه ده اسباب دي قال نوح علیہ السلام ورته وی لا عاصم اليوم من امر الله نن دا الله د حکم نه چې کوم دینو څوک بچ کوونکی نشتا ولی وای چې دا وبچ دي پنځلس غزه د ار یو سیز نه زیاتې وي د ار سیز نه که یو سیز سل پټاو پنځلس غزه داغه د پاسه وي او که یو سیز لس پټاو پنځلس غزه داغه د پاسه وي ار سیز نه پنځلس غزه په دغه کې د ذل حجې میاشم راغلی ما تاسو څه شمارلې د رجب نه شروع نو شعبان چې کوم دینو رمضان زیږیدا او ذل حجه نو چې ذل حجه راغه نو دا کشته چې کوم دینو په خپل د خانه کعبه نه غیر چا پیرته شو نوح علیه السلام په حج مو او دغه وخت کې چې کوم دینو دغه جبل بی قبیس
دا د شا طرف باندې دی اوس په بادشاهي وخت ځان له چې کوم دینو پاس یو کورم تنګ جوړ کړي دا غټ غر دی په مخ د ځمکه د ټولو لومبني غر دا غر کې ښودلی شوی دی جبل بیکوبیس او دا کم دوه کاڼي چې دي نامور کاڼي حجر اسود او چې کوم دینو یو مقام ابراهیم دا دواړه د جبل بیکوبیس نه راغشتلی شوي دا په جبل بیکوبیس کې چې کوم دینو پراته نو د دې د پاسه چې کوم دینو تللی دي اوبه په خبرو ورسېدي د دې د پاسه د هر یو څیز نه د پاسه تللی دي مفسرینو ډېر واقعات نقل کړي دي ډېر زیات واقعات ذخیرة الجنان کې حضرت صاحب چې کوم دینو واقعات نقل کړي دي یو واقع نقل کړي چې یو نوجوانه ښځه جینۍ وه او هغې سره زویم په غېږ کې نوح علیه السلام ورته وایي بچي راځه مونږ سره او چې کوم دینو بچي او ځان باندې رحم وکړه هغې ویې نه درځم په تا ایمان نه راوړم لا اله الا الله نوح نجی الله کلمه نه ویما لا اله الا الله نوح نجی الله دا کلمه نه ویما انکار وکړو نو وی غر ته به وخېجم نو غر ته وختله نو اوبه ورپسې ختلې تر دې چې د پانډو ته اوبه ورسېدلې او تر دې چې د بچې سینې ته اچولو سینې ته اوبه ورسېدلې بچې یې بره په اوږه کېنولو په سر یې کېنولو او خبره لاړه د هغې نه والواته بس لاړه د غرق او تباه شو داسې پکې چې کوم دی د نوح علیه السلام دا زویم چا پکې چې کوم دی نو واهیات نقل کړي واهیات او خرافات منګړت واقعا اسرائیلیات غلط واقعاګانې نقل کړي دي لکه چا پکې دا واقعا نقل کړي دا ګورې غلطه واقعا ده زه تاسو ته صرف د دې وجې نه یم چې تاسو په پیښه چې دا غلطه واقعا ده او دا منګړت ده وی یو سړی د هغه چې کوم دی نو نوم هغه عوض بن عنق دی نومو او دا مخکې چې کوم دی نو واقعا راغلی وه وی د ده چې کوم دی نو قد 3333 فوټ ګز 3333 ګز وی د اسمان لاندې به ټیټ ګرځي د اسمان لاندې دا باباجي هم ټیټ څنګه دا بابا د اسمان لاندې ټیټ ګرځي په خبرو سره اسمان لاندې خدا موږ ټول خلک ټیټ ګرځو نو دا چې کوم دی نو دا داسې یو محمله او مجمله غونته کې خبره ده وی هغه پرې طوفان نوح کې بچه ویو خبرو سره دا بیا څنګه طوفان نوح شو چې هغه کافر و پکې بچه ویو او نوح علیه السلام ټولو کافرانو ته خیرې کړې وي او دلته نوح علیه السلام ویلي چې لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم کې اوس موږ توجیه کوو چې یو پکې دا توجیه ده چې الا من رحم الا په مکان رحم چې څوک په مکان د رحم کې دی او مکان د رحم چې کوم دی نو څه شی و کشته وه چې کشته کې څوک هغه بچ و کشته کې چې څوک نو خو بچ نه نو څنګه پکې چې کوم دی نو دا عوج بن عنق پکې بچ پاتې شولو نو وی دا هغه دا اوبه د هغه د ګیټو ته را رسېدلې وي او خو مزېدار شپږ میاشتې په طوفان نوح کې ګرځېدو او بس لاندې به ټیټ شو مایې به یې راواغېستلو او پاس به یې چې کوم دی نور ته ونیو ریتبې به اوبه یې خوړو ظالم بچي و په خبرو ورسېدې چې اوبې ورپسې د کوم ځای نه څکلې نو دا چې کوم دی نو ناروا واقعات پکې چې کوم دی نو خلکو نقل کړي دې ټولو ته خرافات وایي خرافات واهیات بهرحال قال لا عاصم اليوم الا من رحم کی سلور خبری دی سلور قول دی یو داری چې دا دواړه د اسم فاعل سیری دی معنی د اسم فاعل دی نشتنن بچکون کی د الله د حکم فیصله او د عذاب نه مگر رحم کون کی بچکولی شي رحم کون کی څوک دی الله یا دا دواړه سیری چې کوم دینو د اسم مفعول په معنی دی نشتنن بچکړی شوی معصوم مگر الا من رحم مگر مرحوم دی چې پچا رحم کړی شوی دی او رحم به الله کړی دی چې پچا رحم شو ټیک ته بچته او چې پچا رحم نه بچ چالو به یو چې کوم دی د استبعاد کړي بل اسم مفعول کړي دا چا ویلی دی چې نشتنن بچکون کې د الله د فیصله نه الا من رحمه مگر داری چې پچا باندې چې کوم دینو رحم الله وکړلو من رحمه الله چې الله ور باندې رحم وکړلو یا چې کوم دینو دی چې څوک په مقام د رحم کې دي او مقام د رحم څه شي دی کشته ده چې څوک د مقام د رحم کې دی هغه بچ دی او چې څوک مقام د رحم کې نه دی هغه بچ نه دی نوح علیه السلام خپل دوی سره وځه کیسې کوي لګیا دی
اوس په دې خبرو اترو کې دي د دې طرفه وي غیر هغه طرف ورته جواب ورکوي چې نه زه به داسې وکړم زه به غر ته وخېږم او زه به اخوا شم او زه به دې خوا شم نو دا خبرې کولي چې ترمنځ چپه راغه چې چپه راغه بچی د چپې نه اخوا او پلار د چپې نه دې خوا اوس پلار ته پته نشته چې زوی مې د چپې نه اخوا دی په غر دی بچ دی مړ دی محفوظ دی اوبو کې دننه دی لامبو وی میت جوړ دی که څنګه چل دی دا پته نشته ولې انبیاء علیهم السلام ته پته نه لګي ځکه رستو سوال کړی دی بل سبق کې برازي سوال کړی دی چې یا الله زما غزوی خو زما د اهل نو هغه کم ځای بچ دی نو الله ورته ویلي نه سره نو هغه بچ نه دی په خبره سره نو انبیاء علیهم السلام ته دا پته وګوره د چپینه اخوا د چپینه اخوا نوح علیه السلام ته پته نشته چې زوی مې بچ دی که بچ نه دی او پته نشته چې کافر دی که مسلمان دی او دلته خلک وی د اولیاء قبر ته د سر د طرفه برازه وی دې سړی پسې داسې بیا ګورو نو بیا د تکلیفي دا سټ ور پسې داسې تاوي او چې په قبر برغې کینی د ته پته لګي چې چنچنه د که چنچن دی دی خو د خور لاندې پروت دی او زستا په وګ باندې او ستا په سټ باندې مرغې کینوم ته په داسې لاس مو ته ماته وای چې دا چنچن دی که چنچن دی تیرا ته وای ځه ته هم د اولیاء د قسم نه یې خبره دین وسینی چې ته بابا د هغه بابا کانی شپه ورځ او سلويخ کاله بازارو مګل نو تا ته هیڅ سر رانغی نو دا مختلف خرافات خلکو چې کوم انبیاء علیهم السلام سره علم غیب نشته سو سواری دا ذکر شول د دې واقع په اخر کې بمرازي وحال بينهما الموج او حائل شو پرده شو د دې دوالو ترمنځ یو چپا فکانا من المغرقين بس شو هغه د غرق لشونه اگر کلیشونه شو ډوب کلیشونه شو ابغلاړو لوش ولی عمل دا ټیک نو او چې عمل ټیک نی د انبیو اولادی هغه پکې غرق او تبای ادا سوار رسته وکاله بس وی موږ سیدانیو موږ چې کم دینو پلان کیو ډینګریو او عمل ته چوغوري نو زمون په دې ټول علاقه باندې دغه چې کم دینو دا میاګان او سیدان میدان دا چرسونو پودري وایسي مې سي خرڅي لګي په خبرو الله دې عمل پر توفیق راکړي